د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ک یا کاپ. ک یا کاپ د پښتو په تورو کې 22 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 22 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د کاپ توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له کوم ځای نه شروع او په کوم لوري تللی دا راښیي چې کاپ داسې لیکل کیږي. د کاپ توري شکل مو وپېژندل. اوس د کاپ توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، کاپ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، کتاب او ترې لاندې کور لیکل شوی دی. دا ګورئ، د کتاب په نوم کې یو ځلې او د کور په کلمه کې هم یو ځلې د کاپ توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د کور په کلمه کې د کاپ توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه کور، لکه پاک، لکه کلی، لکه څکل، لکه هلک. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه کتاب. شاباس. اوس مو چې د کاپ د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د کاپ توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د کاپ توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم کاپ توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د کلي په کلمه کې. دریم کاپ توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د څکل په کلمه کې. څلورم کاپ توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د هلک په کلمه کې. اوس دا ګورئ، کاپ توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، کتاب او ترې لاندې کور لیکل شوی دی. دا ګورئ، د کتاب په کلمه کې یو ځلې د کاپ توری په سر کې د تیلو توري سره تړلی راغلی دی. د کور په کلمه کې هم یو ځلې د ک توری په سر کې د ولو توري سره تړلی راغلی. کتاب رسم شوی دی. پوهیږئ چې کتاب یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د کتاب انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د کتاب د کلمې لیکل یاد کړئ. د کتاب کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. کاپ، ت، الف، ب توري چې سره یو ځای شي نو کتاب لوستل کیږي. ک، ت، ا، ب توري پیوسته وویل شي نو د کتاب کلمې ته غږ نږدې کیږي. کور کلمه له 3 تورو نه جوړه شوې ده. کاپ، واو، ر. د کتاب او کور په کلمو کې مو کاپ توري لیکل ولیدل. اوس به د کاپ توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د کاپ کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا کتاب دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې د کاپ توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا کتاب دی. ستا کتاب چیرې دی؟ اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه کاپ توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ،
دلته 2 ځلې د کاپ توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ کاپ توري پر سر کاپ توری ولیکئ چې د کاپ توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلی دي د کاپ د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د کاپ توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. زموږ کور ښکلی دی. زه خپل کور پاک ساتم. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د کاپ توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه کاپ توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر کاپ توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو کاپ توری د کور د کلمې په سر کې د واو له توري سره یو ځای راغلی. بل کاپ توری د ښکلي د کلمې په منځ کې د خین او لام د تورو په منځ کې راغلی. بل کاپ توری د کور د کلمې په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. بل کاپ توری د پاک د کلمې په پای کې په ځانته شکل راغلی. زموږ کور ښکلی دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي زه خپل کور پاک ساتم. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې زموږ کور ښکلی دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه زه خپل کور پاک ساتم د جملې په سر ولیکئ. زموږ کور ښکلی دی. زه خپل کور پاک ساتم. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا کتاب دی. ستا کتاب چیرې دی؟ زموږ کور ښکلی دی. زه خپل کور پاک ساتم. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر کاپ توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا کتاب دی. ستا کتاب چیرې دی؟ زموږ کور ښکلی دی. زه خپل کور پاک ساتم. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ
چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کیږئ مه. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د کاپ توری لیکل شوی دی. د دې هر یو کاپ توري د پاسه کاپ توری ولیکئ. کله مو چې هر کاپ توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا کتاب دی. ستا کتاب چیرې دی؟ زموږ کور ښکلی دی. زه خپل کور پاک ساتم. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې کاپ توري تمرین وکړئ. د کاپ توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي کاپ توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا کتاب دی ولیکئ او په توره کرښه ستا کتاب چیرې دی ولیکئ. د کاپ توري یوازې شکل لیکو. د کاپ توري په سر کې شکل لیکو. د کاپ توري په منځ کې شکل لیکو. د کاپ توري په پای کې شکل لیکو. دا کتاب دی. ستا کتاب چیرې دی؟ زموږ کور ښکلی دی. زه خپل کور پاک ساتم. د کاپ توري یوازې شکل لیکو. د کاپ توري په پای کې شکل لیکو. دا کتاب دی. زموږ کور ښکلی دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د کاپ توري شکلونه لکه پاک، کلی، څکل، هلک
یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: کتاب، کلی، څکل، هلک، کور، پاک، ستا، چیرې، زموږ، ښکلی، زه، خپل، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.